عمرو بن جموح بارکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل یوید جعفر طیار رضی اللہ عنہ بارک ویلو جعفر طیار مارغته وای ما یو دغه ته بوزو کوم مال دا جعفر خپل نامه دا طیار سمانا ویل څه خبريو مال ګوره دا حال دی موږ د صحابه لقبونم داسیو دا لقب ورته جناب رسول الله ورکړو صلی الله علیه وسلم خاوند وزرونو دا خاوند وزرونو څنګه یعنی لاس د انسان داسې دی لکه وزري سپی ورته الله پاک طاقت ته پاره ورکړي تلل پکې الله د جعفر طیار رضی الله عنه خپیم ځان تقبل کړي خپیم تلاري جنگ میدان کې لا سنم تلال د جنگ میدان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جعفر اوس په جنت کې د مرغانو په شان کې پر وخی ټول وې سبحان الله یعنی اوی جنت کې الله خپل پیغمبر ته اخودل چې د جعفر طیار مقام وګورا چې دنیا کې لاسونه الله ته ورکړل نو الته ورته الله وزر ورکې په جنت کې په هوا ګرځیدل مونږ ته الله راسونه راکړل نو ما خبره کړې وا د خپل مرشد پاک دامت برکاتهم العالیه پھر سبا قاری سے مبارک هغه ویلو ګوري رونو خدای پاک چې صحابه وتا کوم مقام او عزت او مقام ورکړي هغه په دغه وجبان دغه مقام ته ورسېدل چې کوم الله کوم آقا د کوم سنه منع کړیو هغه نه کول چې د څه ورته امر کړو هغه کول ګوري مونږ عمرو بن جموح رضی الله عنه د مازه خبره درته کوم یو ځلی عام طور سره